بسم الله الرحمن الرحیم حامد و مصلیه. محترمینو، یو محترم ورور دا پوښتنه کړې ده چې زه ګناه وکم بیا توبه وکاږم، بار بار توبه کاږم بیا هغه ګناه راسه وسي، په رښتیني زړه سره توبه وکاږم خو بیا راسه وسي، نو آیا الله جل جلاله به دغه سړي بخښنه کوي که به نه کوي چې بار بار توبه کاږي او بار بار بیا استغفار؟ تعلیم الاسلام اداره ستاسو د دیني پوښتنو ځوابونکی مولوي عبدالرحمن سمین صاحب. محترمینو، الله جل جلاله په خپل کلام کې فرمای ان الله يحب التوابین و يحب المتطهرین، چې الله جل جلاله د توبې ایستلو والا سره محبت کوي. بېشکه الله د توبې ایستلو والا سره محبت کوي. او نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې کل بني آدم خطاء، چې هر بني آدم چې ګناهګار دی، ښه ګناهګار دی چې توبه کوي. التائب من ذنبه کمن لا ذنب له، چې څوک د ګناه څخه توبه وکړي داسې ده لکه هغه چې ګناه کړی نه وي. که چیرې یو سړی په صفا زړه سره، په رښتیني زړه سره د یو ګناه څخه توبه وکړي چې دا به زه بیا نه کوم، په عزم صمیم سره چې زه به بیا هېڅکله دا ګناه نه کوم، الله ته په توجه سره دعا وکړي، استغفار ووایي، پښیماني وکړي، نادمه سي، پښیمانه سي چې الله غلط حرکت راسوسو بیا نه کوم، خو د هغه باوجوده بیا د ده څه دا ګناه وسي. علامه مفتی محمد یوسف لدیانوي شهید رحمه الله په خپله فتاوا کې مسایلون که حل جلد نمبر 2 صفحه نمبر 309 هغه دا لیکلي دي چې ګناه خو هرګز نه یې کول پکار، او دغه اراده ساتل پکار ده چې زه ګناه نه کوم. که چیرې وسوله نو خدا نخسته که په ورځ کې 80 واره وسي نو هم هر وار توبه کول پکار ده، در دې چې د دغه سړي خاتمه پر توبه باندې وسي. نو که پر دغه توبه باندې د دې خاتمه وسوله مړ سو نو ان شاء الله تعالی دا سړی به مغفور. د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم روایت راخسته چې قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یا ایها الناس توبوا الى الله فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. رواه مسلم مشکات صفحه نمبر 203. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ای انسانانو توبې وکاږئ، الله څخه مغفرت طلب کړئ، او چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي څه وایي چې زه په ورځ کې 100 واره الله جل جلاله څخه توبه او استغفار طلب، یعنی هر سړی ته په ورځ کې 100 واره کم سے کم استغفار ویل پکار. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه، استغفار وایي هر وخت چې ګناه وسو فورا استغفار، فورا استغفار. الله جل جلاله د توبې ایستلو والا سره محبت کوي. او دا نه ویل چې ته ود بیا به توبه وکړو بیا توبه وکړو، نه، دا ډېر غلط د شیطان د اسرې درکې په دغه اسره کې دې کښېباسي چې ګناه دې وکړه فورا توبه، بس سمدستي توبه. بس بیا انسان کمزوری دی، خلق الانسان ضعیفه، انسان کمزوری دی، ګناه بیا وسي. خو الله جل جلاله د توبې ایستلو والا سره محبت کوي چې کم سړی توبه کاږي د دې سره الله مینه لري، او چې کم سړی استغفار نه وایي توبه نه کاږي دا ډېر کم بدنصیبه او بدبخت انسان دی چې توبه نه کاږي، استغفار نه وایي او ګناه پر ګناه باندې کوي. نو محترمینو، الله جل جلاله څه فرمایي لا تقنطوا من رحمت الله، زما د رحمت څخه مه ناامیده کېږئ، د الله د نعمت رحمت څخه مه ناامیده کېږئ، خو دا عزم اراده او په ښه رښتیني زړه سره وکړه چې زه به بیا دغه کار نه کوم. او که چیرې 80 واره هم په یوه ورځ کې ته دارنګه توبه په صفا زړه سره وکاږې، الله جل جلاله به بخشش او مغفرت درته کوي. والسلام.